سلامونه ونیکې هیلې درنو دوستان خدای چې روغ او جوړ اوسئ. درنو دوستان سره کوم چې مخکې لیکچر کې ویلي وه د لوجیک ګیټونو باره کې معلومات سره کوم کار کوي، سره کوم ډیاګرام جوړیږي، کم حالت کې انپوټ او کم حالت کې آوټپوټ په څه شکل سره یو بل ته واقع کیږي. نو اوس راځو هغه ګیټونه په پریکټیکل ډول تاسو ته تشریح کوو. اوله ویلې وو بفر ګیټ، لکه څنګه تاسو دلته لیدای شئ تیر لیکچر کې موږ ویلي وو چې بفر ګیټ دغسې یو علامه سمبول لري. که چیرته انپوټ یې صفر وي آوټپوټ هم صفر ده، که چیرته انپوټ یو وي آوټپوټ هم یو ده. نو اوس موږ راځو، دا زموږ انپوټ ده، یو سویچ هم جوړ کړی ده او دا ګروپ چې ده دا موږ سره آوټپوټ ده سره هم کار کوي. موږ ورته وایو چې کله چې انپوټ زیرو یعنی نورمال حالت کې موږ ورسره کوم اضافه حرکت نه کوو، نو هغه ګروپ هم ګول ده. اوس راځو دا یو کوو، نو کله چې دا یو که هغه د ګروپ هم تاسو ګورئ چې دغه هم یو شو. نو بفر په دې شکل کار کوي، یعنې څه چې انپوټ وي مغه آوټپوټ وي. اوس انپوټ زیرو ده آوټپوټ هم زیرو ده، که انپوټ یو شي آوټپوټ هم یو کیږي. نو دغه د بفر ګیټ هغه اصلي اصول یا هغه اصلي لاجیک دی چې سره هم کار کوي، یعنې څه چې انپوټ وي مغه آوټپوټ وي. انپوټ صفر آوټپوټ صفر، انپوټ یو آوټپوټ یو، په دې شکل سره. اوس راځو آر ګیټ ته. آر ګیټ چې سره کوم لکه تاسو چې ګورئ داسې یو علامه وه، موږ مخکې لیکچر کې ویلې وه، سمه ده. ای بي دوه انپوټه دلته لري، سمه ده، او آوټپوټ هم موږ سره ای جمع بي ورته ویلی شو آر ګیټ ته، یا د پلس علامه هم ورکولی شو. دلته یې ټرو ټیبل ده، ای بي انپوټونه دي او ای جمع بي آوټپوټ ده، سمه ده. که چیرې ای هم زیرو وي او بي هم زیرو وي آوټپوټ موږ سره زیرو ده. که چیرې ای زیرو وي بي یو وي بیا آوټپوټ یو ده، که چیرې ای یو وي بي زیرو وي بیا هم یو ده، او که چیرې دواړه یو وي انپوټونه بیا هم یو ده. په دې مطلب چې یعنې د آر ګیټ کې که چیرته یو د انپوټونه چې څومره انپوټونه ولري، که یو انپوټ هم یو وي یا آن وي نو موږ سره آوټپوټ آن کیږي، او که چیرته ټول صفر یا ټول آف وي بیا موږ سره آوټپوټ هم صفر وي. اوس موږ ګورو دلته دا ای ده، دا بي ده، او دا هم موږ سره آر ګیټ آوټپوټ ده، سمه ده. موږ اول ته ګورو چې ای هم صفر ده، بي هم صفر ده، آوټپوټ موږ سره څه ده؟ صفر ده، سمه ده. که چیرې موږ سره ای صفر وي، سمه ده، بي یو وي، موږ سره آوټپوټ باید یو راشي، یعنې باید موږ سره ګروپ چالان شي آوټپوټ، سمه ده. اوس راځو بل هغه ته، که چیرته موږ سره ای یو وي، سمه ده، ای یو شو، او بي صفر وي، بي صفر ده، آوټپوټ موږ سره بیا هم یو ده. او بل لاجیک ده، که چیرې موږ سره ای هم یو وي او بي هم یو وي آوټپوټ باید یو اوسي، نو دا دواړه موږ یو ځای یو کوو، سمه ده. ای هم یو شو بي هم یو شو، موږ سره آوټپوټ یو ده. نو دا آر ګیټ لاجیک ده. آر ګیټ کې مطلب څه ده چې آر ګیټ کې چې که چیرې یا ای او یا بي آن وي موږ سره آوټپوټ باید آن شي. که چیرې موږ سره یو د انپوټونو نه، که چیرته درې انپوټ یې څلور یې داسې هم کیدای شي چې یو د انپوټونو نه موږ سره چالان واوسي، هغه کې موږ سره چې کیږي آوټپوټ باید موږ سره یو شي. البته د دوه انپوټونو کم انپوټونه موږ په دې کې نشو ورکولی، کم تر کمه دوه انپوټه باید واوسي په آر ګیټ کې. اوس راځو ناٹ ګیټ ته، دوهم ګیټ. ناٹ ګیټ چې ده موږ سره دغسې یو سیمبول لرو، سمه ده، د سر کې یو ناٹ علامه لري. پر مثال انپوټ د موږ سره ای، آوټپوټ د سی په نوم باندې، یا موږ ای پرایم هم ورته ویلی شو، یا ای زبر یا ای زور دغسې. نو په دې کې موږ سره انپوټونه وو او آوټپوټ وو. که چیرې موږ سره موږ ویلي وو که چیرې موږ سره انپوټ صفر وي آوټپوټ به موږ سره یو وي، یعنې خلاف، او که چیرې موږ سره انپوټ یو وي آوټپوټ به موږ سره صفر وي. دا په تیر لیکچر کې ویلي وو. اوس ګورو دلته موږ سره انپوټ صفر ده، یعنې موږ سره سویچ سره څه غرض نه ده نیولی، څه اضافي قوه نه ده وارده شوې په سویچ باندې. آوټپوټ موږ سره چې ده؟ آن ده، یعنې یو ده. او که چیرې موږ انپوټ یو کو آوټپوټ موږ سره صفر شو. نو دغه د ناٹ ګیټ علامه ده، یعنې دا خلاف کار کوي. که چیرې انپوټ موږ سره صفر وي آوټپوټ سي یو وي، انپوټ صفر ده یا ګول ده، آوټپوټ موږ سره چالان ده یا یو ده. که چیرې موږ سره انپوټ یو وي آوټپوټ موږ سره خلاف وي، اوس انپوټ صفر ده هغه چالان ده، او که چیرې یو شي هغه ګول کیږي. نو په دې مطلب چې دا موږ سره ناٹ ګیټ لاجیک ده په دې شکل. اوس راځو اینډ ګیټ ته. سره کوم چې مخکې لیکچر کې ویلي وو اینډ ګیټ علامه همدغه ده، سمه ده، دوه انپوټه لري او دایم آوټپوټ ده. اوس راځو دلته
موږ ډیاګرام کې ګورو که چیرته موږ سره انپوټ A صفر B هم انپوټ صفر موږ سره آوټپوټ باید صفر اوسي که چیرې موږ سره انپوټ A صفر او B یو وي آوټپوټ باید بیا هم صفر اوسي که چیرې انپوټ یو A موږ سره یو وي او انپوټ B موږ سره صفر بیا هم آوټپوټ باید صفر اوسي او که چیرې موږ سره انپوټ A او انپوټ B دواړه یو وي بیا باید موږ سره یو اوسي د اینډ ګیټ مطلب دا ده چې که چیرته یو انپوټ د انپوټونو هم صفر اوسي موږ سره آوټپوټ صفر ده دا خلاف د اور ګیټ د اور ګیټ کې موږ سره که چیرې یو انپوټ به هم یو اوسېدو موږ سره آوټپوټ یو اوس که چیرې موږ سره په اینډ ګیټ کې یو د انپوټونو که څومره انپوټونه اوسي که چیرې یو دانه هم صفر اوسي لکه اوس دلته دې ځای کې موږ سره دواړه انپوټه صفر دي دلته یو انپوټ صفر دلته هم صفر ده نو ټول صفرونه دي که چیرې ټول انپوټونه یو اوسي بیا هغه نه وروسته موږ سره اینډ ګیټ شي کېږي د کار کې نو دا زیاتره په سیفټي سیسټمونو کې د ماشینریو کې استعمالیږي اوس ګورو په عملي توګه چې آیا دا شی سره کوم کار کوي اول کې مونږ وایو چې انپوټ A مونږ سره صفر ده او B هم صفر ده دا انپوټ A ده دا انپوټ B ده دا مونږ سره آوټپوټ ده انپوټ A هم صفر ده B هم صفر ده کوم غلط نه نیولای نو مونږ سره آوټپوټ هم صفر ده که چیرې انپوټ A صفر او B یو وي اوس انپوټ A صفر ده B یو شو بیا هم مونږ سره آوټپوټ صفر ده دلته هم صفر دلته هم صفر ده که چیرې مونږ سره انپوټ A یو وي او B صفر بیا هم مونږ سره آوټپوټ صفر ده خو که چیرته موږ سره انپوټ A هم یو وي او B هم یو وي باید موږ سره چالان شي موږ دواړه انپوټونه چالانه اوسي A او B دواړه انپوټ A یو اوسي موږ سره آوټپوټ شي شو یو شو یا چالان شو نو خلاصه دا چې که چیرې موږ سره یو د انپوټونو هم صفر اوسي موږ سره آوټپوټ باید صفر دا وز مونږ د ګیټونو چې څلور ګیټه مونږ ویلې بفر ناٹ ګیټ اینډ ګیټ او اور ګیټ د دوی هغه عملی پریکټیکل درس ان شاء الله دینه وروسته به نور ګیټونو مونږ هم ولولو او کوشش کوو چې مونږ د نور ګیټو سره هم د پریکټیکل ویډیوګانې او شان تاسو برابر کو ترڅو تاسو اخس ډیر ښه مکمل او منظم اوسي بیا هم که چیرته کوم سوال یا کوم پوښتنه نو تاسو کولی شئ موږ کمنټ کې پوښتنه وکړئ ان شاء الله موږ به تاسو سره ډیر دقیق او په وخت باندې ځواب درکو مننه